امریکا کې زرګونه کسانو د ډونالډ ټرمپ د سیاستونو پر خلاف لاریونونه کړي. د ایسټر په مناسبت پوتین د اوربند اعلان کړی، خو اوکراین وایي لا هم بریدونه روان دي. پاکستان 115 نور افغان کډوال له زندانه خوشي او افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. بغلان کې یو سړي د خپلې کورنۍ 3 غړي وژلي. پاکستان د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکړي او د لومړي ځل لپاره په تړۍ کې د یو نوي رنګ د کشف خبر ورکول شوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن یکشنبه د 2015 کال د اپریل 20 نیټه ده. د نن ورځې رویداد ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم. د امریکا په بېلابېلو ښارونو کې زرګونه کسانو د ډونالډ ټرمپ پر ضد باندې لاریونونه کړي دي. د ټرمپ مخالفینو ګوتڅنډنه کړې چې د ټرمپ کړنې د دغه هیواد ډیموکراتیکو نظریاتو ته ګواښ دی. دوی ټولو په یو غږ د ټرمپ پر ضد باندې شعارونه ورکول او د ګو ټرمپ چغې وهلې. دغه مظاهرچیانو د مهاجرینو پر وړاندې د سختو قوانینو د له منځه وړلو غوښتنې هم کولې. لاریونالو په نیویارک، واشنګټن، ټیکساس او فرانسېسکو کې په یو ځای باندې مظاهرې کړې وې او د مهاجرینو ته د راغلاست خبرې یې کولې. دا د امریکایي وګړو له لوري د ډونالډ ټرمپ د پالیسیو پر وړاندې دویم پراخ لاریون دی. خو ټرمپ یو سرزوره انسان دی او څه یې چې زړه وغواړي هغه کوي. وګورو چې د ټرمپ هغه پالیسۍ او هغه قوانین چې هغه لاسلیک کړي دي، هغه فرمانونه عملي کیږي او که د دغه لاریون کوونکو د لاریونونو وروسته هغه بیرته له منځه وړي. له امریکا د روس په لور د روس جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایسټر یا د عیسویانو د اختر په مناسبت باندې په اوکراین کې د 10 ساعته اوربند اعلان کړی دی. بل پلو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې کیف اوربند ته درناوی کوي، خو مسکو یې په ماتولو باندې تورن کړی دی. د اوکرایني چارواکو په وینا روسي توپچي او هوایي بریدونه لا هم روان دي، خو د مسکو د اعلامیې پر اساس مسکو خپلو ځواکونو ته یوازې د دفاعي حالت امر کړی او دا چاره به د اپریل تر 20 نیټې شپې ناوخته پورې دوام وکړي. د دوی ترمنځ هوکړلیکونه، اوربندونه او ناندرۍ همداسې وي. اوربند وشي خو بیا کیسه معلومه نه وي. په 2023 کال کې هم د دوی ترمنځ اوربند شوی و، خو هیڅوک ورته پابند پاتې نه شو او وروسته یې اوربند ناکام شو. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې 125 نور افغان کډوال د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې یاد شمېر افغانان 13 ورځ هیواد ته راستانه شوي دي. سرچینې ویلي دغه کسان د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې بندیان وو او له تیرو 3 ورځو راهیسې دوی په قرار د بندونو خوشي شوي دي او افغانستان ته ډیپورټ شوي. سرچینې دا هم ویلي چې دغه کسان د سپین بولدک او تورخم په سرحدونو کې ثبت شوي، بشري مرستې ورسره شوي دي او خپلو اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې هم 130 افغانان د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي وو او افغانستان ته په زور لیږل شوي وو. تېره شپه د بغلان په خنجال ولسوالۍ کې یو سړي د خپلې مېرمنې په ګډون باندې د کورنۍ 3 غړي وژلي دي. د بغلان د امنیې قومندانۍ له مطبوعاتي دفتره رسنیو ته په یوه لیږل شوي پیغام کې ویل شوي چې تېره شپه 7 بجې د خنجان ولسوالۍ تل چارپاخ کلي کې د عبدالله په نوم یو کس خپله مېرمن، ورور او وراره وژلي دي. د وژل شویو کسانو د خپلوانو لخوا ویل شوي چې دغه پیښه د کورنیو تاوتریخوالو او شخړې له کبله رامنځته شوې ده او په اړه باندې نور هیڅ معلومات نشته دي. خو دا هم د ویلو ده چې عبدالله نومي قاتل له محل څخه په تیښته باندې بریالی شوی دی. کابل ته د پاکستاني لوړپوړي چپلاوي له سفر یوه ورځ وروسته نن د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال محمد اسحاق ډار او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره د ټلیفون له لارې خبرې اترې کړي دي او متقي ته یې پاکستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. وړمه ورځ اسحاق ډار کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د رئیس الوزرا، د اداري مرستیال، د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي وو. خو جالبه دا ده چې په دغه لیدنو کې د ملا عبدالغني برادر، کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، دفاع وزیر یعقوب مجاهد او د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وسیق نه و شامل.
د ډار سره په لیدلو کې طالبانو د دوه اړخیزه اړیکو اقتصادي پیاوړتیا، په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر فعالیتونو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اقتصاد د ودې په اړه باندې خبرې کړې دي. بلخوا ایران او امریکا په روم کې د اټومي مسایلو په اړه باندې د لوړې کچې خبرو اترو دویم پړاو ترسره کړ. دواړو خواو هوکړه وکړه چې راتلونکې اونۍ به بیا سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې د پوځي اقدام ګواښونه لا هم د ټرمپ د خوا نه کېږي او هره ورځ د ټرمپ عادت ګرځېدلی دی چې یو ځل ایران ته اخطار ورکړي چې ایران یوازې دوه انتخابه لري او یو باید انتخاب کړي. ټرمپ مخکې ویلي و چې که خبرې اترې ناکامې شي نو اسرائیل به پوځي غبرګون وښیي. د ایران د مشر خامنه‌ای ویبپاڼې هم ویلي چې تهران د امریکا او اسرائیل د بریدونو له کبله او د دوی له ویرې نه بلکې له دې کبله خبرو اترو ته غوښتی دی چې دوی یوازې د اټومي وسلو په اړه باندې غږېدلي دي او امریکا یوازې د اټومي وسلو د خبرو اترو بحث کړی دی. او په پای کې یو ډېر جالب خبر دا دی چې پوهانو د یو داسې رنګ د کشفولو ادعا کړې چې انسان مخکې نه دی لیدلی. دا رنګ چې ویل کېږي د نیلي شین رنګ یو بډایه مړوب دی د محرک یا مشخص آلې له مرستې پرته په نورماله سترګو باندې نه لیدل کېږي. دا څېړنه د یوه داسې تجربې په اساس کې رامنځته شوې چې متحده ایالتونو کې څېړونکو پر خپلو سترګو د لیزر ځلاګانې پکې اچولې. د سترګو د ګردي یا د شبکې ځانګړو حجرو د تحریک له کبله ګډونوالو ویلي چې دوی د شنه او آبي ترمنځ یو بل رنګ ولید او څېړونکو ورته د اولو نوم ورکړی دی. خو ځینې متخصصان وایي چې د یو نوي رنګ کشفول به یوه ډېره د بحث وړ موضوع وي. د دې ډلې په تجربه کې څېړونکو د هر ګډونوال د یوې سترګې پر کسي یا د سترګې تور ته د لیزر وړانګ اچول. په څېړنه کې 15 کسانو ګډون درلود، 4 نارینه او یوه ښځه وه چې ټولو د رنګونو د پېژندنې عادي وړتیا لرله. د پروفیسر نینګ په ګډون له دې ډلې 3 تنه د څېړنې اصلي چمتو کوونکي وو. د څېړنې له مخې ګډونوالو یوې وسیلې ته کتل چې اوز نومېده او له هندارو، لیزر او بصري یا نوري وسایلو جوړه وه. دا وسیله د کالیفورنیا او واشنګټن پوهنتونونو څېړونکو جوړه کړې وه، خو په دې څېړنه کې د کارېدو لپاره بدلونونه پکې راوستل شوي وو. د دې تجربې پر مهال د لیدل شوي رنګ د تصدیق لپاره هر ګډونوال د رنګ د تنظیم یو ډیسک کاراوه چې هغه له اولو سره مطابق یا برابر کړي. دا و د نن ورځې رویداد. تر بیا هر چیرې چې یاست د ځان خیال ساتئ. الله مو مل شه.